د هغه افسوسناکې حادثې او حالاتو یو ویډیو چې د کابل په هوایي میدان کې شوې ده او کوم خلکو چې غوښتل ځان کینیډا یا امریکا او یا نور یورپی ملکونو ته بغیر د ویزې نه ورسوي، هغوی د جهاز مختلفو حصو پسې نښتي وو چې په لارو کې غورځېدلي دي او څه کسان یې د کابل په ایرپورټ یا هوایي ډګر کې هم غورځېدلي دي. د هغه کسانو ویډیو در سره هم شریکوم چې په ځمکه را غورځېدلي دي او ټوټې ټوټې په ځمکه پراته دي. د ویډیو تر اخره را سره پاتې شئ. څو ورځې وړاندې چې په افغانستان کې دغه حالت رامنځته شو چې سټوډنټس په ټول افغانستان باندې قبضه وکړه، نو بیا ډیرو خلکو د تښتېدو کوشش کولو او د کابل هوایي ډګر اړخ ته مخه کړې وه چې زیات کسان پکې داسې وو چې هغوی سره ویزه هم نه وه، نه ورسره پاسپورټ و، خو غوښتل یې چې ځان ته ژوند جوړ کړي او امریکې او یا بل داسې یورپي ملک ته لاړ شي او هلته قبولي واخلي. په همدې وجه باندې دوی یو بهرني جهاز پسې ونښتل. کله چې دغه جهاز د الوتو په دوران کې و نو دوی ترېنه لکه د بالونو په شان راوغورځېدل چې کله دوی ځمکې ته را رسېدل نو دوی ټوټه ټوټه و چې دغه ویډیو هم اوس په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل شوې ده او چې د هر چا مخې ته ورځي نو یقینا چې ډېر زیات خفه کېږي. خو که دې ته سوچ وکړی شي نو په دې کې د بل هیڅ چا هم ګناه نه ده. د دې خلکو خپله ګناه ده چې دومره فکر نه کوي چې دا جهاز به په هوا کې انتهایی رفتار سره به وي او هلته ټمپریچر هم ډېر زیات یخیږي. نو نه ده پکار چې داسې یو قدم اوچت کړی شي چې د خپل ژوند خاتمه وکړي او دا یو قسم خودکشي هم ده. الله تعالی د هر انسان له داسې حالت وساتي. موږ دعا کوو چې الله تعالی د په افغانستان کې نور امن راولي. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم. زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ. ستاسو ټولو ډېره مننه.